الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوزة فما فوقها. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لكم لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. وقال النبينا صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما قدرمنو هیوادوالو د کونړ ولایت د رادیو تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو، نن ورځ د رښتینې لار په خپرونه کې تاسې سره ملتیا کوم. ډېر یو مهمې عمده موضوع ته چې هغه دومره ارزښتمنه ده د انسان لپاره چې د هغه ژوند او زندګي قیمتي کیږي، ایمان یې په مکملیږي، د سړیتوب یې پوره کیږي او هغه انسان چې اکمل الرجال پوره د سړو نه و اکمل المؤمنین او هغه څوک چې په مؤمنانو کې د اخلاقو په اعتبار باندې پوره دی، هغه څوک چې الله ته خوښي په دغه صفت باندې دغه صفت په اړه باندې لږ غږیږو مؤمنان، او دا صفت دی چې دا صفت د رب العالمین عز وجل صفت دی او خوښوي. دا صفت د الله د بهترین مخلوق د ملائکو صفت دی، دا صفت د الله د انبیاء علیهم الصلاة والسلام صفت دی، دا د الله د اولیاء و محبین صفت دی. دا داسې صفت دی چې کلم دا صفت په انسانانو کې وي د تبه دسی و ناشنا د کمال د جمال د خایس د خوندیتوب جامه په پتن کړي چې هیڅ کله به د ضرر د په عزت کې په د عفت کې د ته ونه رسیږي. مؤمنان دغه صفت حیا یادو چې پښتو کې او تمنګ او تاسې کله کله دې ته شرمندګي ویل کېږي. حیا کول، عاجزي کول او ویره کول د دې نه چې خلک به مې بد یاد کړي، الله ته به بد کاره شم، د الله رسول ته به بد کاره شم، په ټولنه کې به بد کاره شم، په دې وینا او په دې عمل باندې دې سره زما شان کمیږي، جامه مې په داغمنه کېږي، عزت ته او ابرو ته او مرتبې ته مې صدمه رسیږي. مؤمنانو دغه صفت ته حیا ویل کېږي. د استحیا نه اخیستل شوی دی په صفت اخیستنه د انسانانو کې. موږ به د حیا کولو او د حیا اخیستلو د دې صفت تعریف وکړو، د دې مرتبه او شان به ذکر کو، انواع به ذکر کو. مؤمنانو لومړی د هغې نه حیا قرآن کریم کې الله عز وجل په ناشنا صفتونو ذکر کړې ده. حیا به هغه څوک کوي مؤمنانو چې مقابل لوري ته د هغه کم رانشي، مقابل کې یو څوک وي سبا به د باندې اعتراض و انتقاد او عیب ګوته ورته نیسي، دا چې د رب العالمین د پاسه څوک نشته، مقابل کې نشته، شریکوالی نشته، د هغه سره په قوت او طاقت او په صفت او په شانوالي کې نشته څوک، نه مثل شته، هیڅ څوک او نه چاته مجبور او محتاج دی. د دې وجې نه رب العالمین حیا نه کوي. دې صفت ته باید توجه وکړو. دا چې عام انسانان ولې حیا کوي؟ ځکه مقابل لوری شته دی، د ده په شان خلک شته دي چې د په شان ځان جوړ کړي، د ده نه ښه ریکارډ واخلي په زندګۍ او په ژوند او په کارنامو په ښه صفاتو او اخلاقو کې، دا کم راولي او دغه رنګې ده ته سبا د عیب ګوته نیول کېږي، د باندې داغ لګېږي، د شان راوکته کېږي په دې صفت د مقابل نه. خو د الله عز وجل چې مقابل نشته، د الله شریک نشته دی، د الله نه بره څوک نشته دی، نو په دې وجه باندې رب العالمین حیا نه کوي. په څه کې نه کوي؟ یعنې په حق بیانولو کې نه کوي. رب العالمین دا حیا نه کوي چې وشرمېږي چې هلکه دا سړی به ده ته زه دا خبره وکم، دا حکم نازل کم، او رب العالمین ایسته د دې له امله دا حق
ښکاره نه کړي موږ او تاسو ته. مصلحت د عبادو د بندګانو د خیر هغه د دې د خاطر نه چې په دې باندې ځینې خلک خوشحالېږي ځینې خفه کېږي همدې له امله یې نه بیانو. نه 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 الله عز وجل داسې فرمایي مؤمنانو ان الله لا یستحي ان یضرب مثلا ما بعوض. الله عز وجل شرم نه کوي، الله عز وجل پټوالی نه کوي د دې له امله چې خلک به وایي چې د دونه ستر شان سره دونه واړه واړه مثالونه ذکر کړه لکه عینا چې همدا خبره یهودیانو کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغلیو او بیا یې دا ویلو عمر رضی الله تعالی عنه ته ویلو ته ګوره رب العالمین ستاسو په دې کتاب او قرآن او په دین کې د وړو وړو شیانو نمونه یاد کړي دي. عمر رضی الله تعالی عنه ته ویلو اخص یا عدو الله د الله دشمنه کورې شه زمونږ په دین زمونږ په نبی زمونږ په کتاب زمونږ په رب العالمین باندې اعتراض او عیب او د ګوت څنډنه مه کوه. والحمدلله په داسې دین باندې چې په دې کې هیڅ هم نه دي پاتې شوي. زمونږ په دین کې ولله الحمد د یو انسان مؤمن د رسول الله امتي لپاره د وړې او د غټې د پټې او د ښکاره د ژوند او د ښې او د بدې ټول هر څه بیان شوي دي. حتی تر دې پورې هغه ته وفرمایلی او موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي موږ به استنجا په ښي لاس نه کوو، استنجا په درې کاڼو کوو، قبلې طرف ته به مخ نه کوو او دغه رنګې استنجا به په اډوکو او دغه رنګې په نور هغه شیانو باندې نه کوو چې کوم د حیواناتو خوشایان وغیره دي، موږ به په کاڼو په لوټو په دې باندې کوو. ته ګوره مؤمنانو زموږ په دین کې دا شیان پیدا شوي دي او دا الحمدلله زموږ د دین د مسلمان دپاره د سرلوړۍ خبره ده، د امتیاز خبره ده او ده. نو به هر حال رب العالمین د دې نه چې هغه ته شرم ورشي او حق پټ کړي یا بیان نه کړي دا نه راځي. اما عام خلکو کې هم پکار دا ده چې دقسې حیا ونه کړي هغه په د حق بیانولو کې. لکه ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمایلو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت په څه خبرو کړی او ځینې ملګرو او کسانو چې والله نخاف فی الله لومة لائم موږ به د الله عز وجل په دین او په دعوت کې د هیڅ چا نه ترس او ویره دا نه کوو، دا به نه کوو، حق او هر څه به ښکاره بیانو. مؤمنان موږ لم داسې پکې ام سلمه بیبي راغلې و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه آیت پیش کړی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله لا یستحی الله عز وجل په حق ویلو کې شرم نه کوي. هل على المرأة غسل اذا رأت الماء ای په زنانه باندې به کله چې دغه د نارینه په شان احتلام یا د شپې راپاڅېږي او جامې لمدی په دې باندې به غسلي او نبي صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی صلی الله علیه وسلم اذا رأت البلله کله چې دا لونوالی ویني په جامه باندې او بیا به غسل کوي. ته ګوره دا څونه باریکه خبره وه خو د حق او د دین وه. نو د دې وجې نه شرم یې پکې ونه کړ. دې وجې نه عایشه بیبي فرمایي صدیقه عافیه رضی الله تعالی عنها هغه وایي رحم الله نساء الانصار الله دې رحم وکړي په د انصارو په بیبیانو باندې لم یمنعهن دوی ګوره هغه حیا منع نه کړي هغه د دین په امر دینهن د هغه خپل د دین په امر کې وان یتفقهن او د دینه چې دوی په دې دین کې فقاحت او پوهه او علم حاصل کړي راغله ونه شرمېدی او دین کې به تپوسونه کول. مؤمنانو ګوره دا موږ او تاسو کې دا مقوله مشهوره ده په دې هیواد کې کنه چې هغه دا ده چې پرسیدن عیب نیست، تپوس کولو کې عیب نشته. وی که د الله بنده پوی بشي دین به صحیح وکړي هغه دا ده چې هغه نه دانستن عیب است چې پوی نشولې او بې علمۍ باندې روان او په جهالت باندې یو کار کوي او هغه دین نه نه او د شرم نه دې پرېښی. مؤمنانو په دقه کې عیب دی ګوره دقه عیبجنه خبره ده. دې وجې نه ته ګوره علي رضی الله تعالی عنه روایت کې راځي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها د هغې خاوند دی. هغه وایي كنت رجلا مضاء زما نه به کلم دغه یو ډول اوبه دي مایع ټینګې د تشو متیازو نه وروسته سړي نه وځي او یا کله د انسان هغه شهوت غریزه کله رایاد او یا اوچت شي د دې سره ځي. دا حالت په ما باندې دغه ټینګ اوبه وتلو راته زه لاړم مقداد ابن اسود ته مې ویلې رضی الله عنه هغه لاړه یا بل روایت کې دا دی چې زه لاړم غرض دې کې تطبیق دی مې هغه لیږلی دی په خپله ورغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلې نه دې کې غسل نشته دی دا د خپل هغه عورت وینځي او اودس دې وکړي. ګوره په دین کې شرم نشته غرض دا دی چې وړې پوښتنې غټې پوښتنې دا ټولې به کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دی انما شفاء العی السؤال
هغه څوک چې نه پوهیږي دا مریض دی او د ده علاج په تپوس کولو کې دی چې دین کې به تپوس کوي. الله مکه په دې کې که یو چا حیا وکړه په دین او علم کې او د شرم له خاطره چې زه غټ یم او زه نشم او بیا به خلک وایي چې دا ولې په دې اوسه پورې نه پوهېدو. ګوره دا لوی نقصان دی او دې ته جهالت ویل شوی دی او سخته بدي ویل شوې ده. نبی صلی الله علیه وسلم د دې په اړه کې ډېرې ویناوې کړي دي خو هغه ځانګړې موضوع ده. موږ راځو د دې حیا طرف ته. دوهمه حیا چې ده هغه د هغې نه را دې پلو حیا ده د حق په د دینو د علم باره کې نه چې هغې ته بلکې دا ده چې د احترام متقابل احترام په دې خبره باندې چې دا کار بد دی که زه یې وکړم ګناه ده بېادبي ده بې احترامي ده بېوقاري ده او دا د مروت او سړیتوب صفات نه دي. مؤمنانو دقه حیا دلته یادو چې انسان کې یوه یره را پیدا کړي. دغه ویره نبی کریم صلی الله علیه وسلم احساس کړې وه چې دا خلک دي داسې نه چې رانه خفه شي. دا صحابه کرام دي حیا یې وکړله. نو هغه قرآن کریم کې الله عز وجل آیتونه نازل کړه کله چې د زینب بیبي سره نکاح رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړله او زید رضی الله تعالی عنه هغه طلاقه کړې وه. ولې مې وکړله یو مال یې حلال کړی او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام راوغوښتل راغله او ډوډۍ وخوړله او بیا ایسته قلارې ناست او خبرې اترې کولې. د الله نبي صلی الله علیه وسلم څو کره د کوټې په مخه تیر راتیر شو خو حیا ورتلله څه نه ویلې. نو په دې منځ کې الله عز وجل عمر رضی الله تعالی عنه روایتو کې راځي هغه ویلې کاشکې چې د پردې حکم نازل شوی وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې منځ کې د عمر رضی الله تعالی عنه د هغه موافقاتو نه چې الله خوښ کړي لکه څلور شو یو پکې دا د پردې خبره وه او دا وه الله آیتونه نازل کړه یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندانو لا تدخلوا بیوت النبي د نبي صلی الله علیه وسلم کوټو ته مه راځئ الا یوزل مګر په هغه صورت کې چې اجازت ته وشي الی طعام یو طعام ته بلل شوي وي غیر ناظرین نه د دې چې انتظار کوي د هغې د پخلي او مخکې نه ورته راغلي وي ولکن اذا دعیتم فادخلوا کله چې وبللی شو ورشه فاذا طعمتم فانتشروا طعام چې دوی وخوړو بیا مه کښېنه که هغه کور والا کښېنولې او ست یې ته وکړه که نه ته دعام ته رابلل شوی دی ستا بلنه او دعوت صرف د طعام او د ډوډۍ وه همغه چې وشوله بس نور خو نشته که نه که درته ویلې چې طعام ډوډۍ به م راسې وخوري چای به م وڅکې ما سبا کیم نه هغه بې اضافه خبره شوله. الله عز وجل وفرمایي فاذا طعمتم فانتشروا کله چې مو طعامونه وخوړل بس بیا ځئ ولا مستأنسین لحدیث او تاسو نیاستئ خوند اخیستونکي او خبرې کوونکي او په دې باندې هغه مجلس کوونکي دا ښکار ضرر در رسوي نبي سلم ته فیستحي هغه تاسو نه حیا کوي والله لا یستحي الله حیا نه کوي که نه الله خو نه شرمیږي. الله خو هغه څه چې دي هغه د حق او د اصلاح او د مصلحت او د ښېګڼې د بنده هغه نازلوي. حکم راغی بیا چې کدی سره پردې حکم هم راغی الله عز وجل دا حکم نازل کړ واذا سألتموهن کله چې د بیبیانو نه تپوسونه کول د دین او نور باره کې یا متاعا د څه باره کې فسألوهن من وراء حجاب د پردې نه واخوا خبرې وکړئ. دا کار ستاسو دپاره ډېر پاکونکی دی او ستاسو د زړونو او د دوی د زړونو دپاره او دا نه ده ستاسو دپاره جایز چې پیغمبر له ضرر ورکوي او نه له دا روا ده چې د پیغمبر بیبیانې وروسته د هغه نه مرګ نه واخلئ هېڅکله داسې نه ده. دا کار د الله په وړاندې ډېر ستر او لوی دی. ته ګوره په دې ځای کې هغه د نبي صلی الله علیه وسلم حیا راله چې حیا د رسول الله صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابه کرام د دې له امله چې خفه نشي ستومانه نشي دا حیا یې وکړه. انبیاو علیهم السلام کې تل حیا وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د معراج واقع کې لاړ او 50 منځونه یې ورکړي کله چې بېرته راغی موسی علیه السلام سره مخ شو موسی علیه السلام ورته وویل لاړ شه بېرته الله عز وجل ته واپس شه او سوال ورته وکړي دا منځونه کم شي زما امت دا هغه برداشت نه کړل نو ستا د آخري زمانې امت بیا هغه برداشت کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته منځونه کمول تر دې 15 پاتې شو. بیا راغی موسی علیه السلام باندې سلام هغو ته بیا ویلې واپس هغه ویل ما له نوره حیا راځي د الله عز وجل. بیا نبي صلی الله علیه وسلم ته الله عز وجل وفرمایلې دا ستا په او ستا په امت باندې 15 دي خو ما سره همغه 50 دي یو منځ له په لسو قبلوم. مؤمنان سبحان الله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې هم حیا وکړه. مؤمنانو همدغه رنګ قرآن کریم کې بل ځای کې الله عز وجل داسې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه شرمېده چې یو عادت و یو رسم و رواج و په عربو کې او هغه داسې و چې چا به چاته زویولی نوم وی چې دا مې زوی دی نو بیا به هغه رښتې زوی ګڼه او د هغه بیبي به یې اخیستل هم عار او شبر ګڼو چې خلک به بیا وایي چې ننګور یې اخیستې ده. زید رضی الله تعالی عنه زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په زویولۍ باندې نیولی بیا یې زینب ښځه وه
خو نکاح یې روغه رانله او ایسته دا زینب ته رسول الله وسلم مشوره م ورکړله خبرې مو ته وکړه هغه روایت کې راغلی دي رسول الله وسلم ورته وفرمیل زینب د دې سره پاتې شه او بس دا نکاح مه ماتوه رسول الله وسلم کې دا دغه وه په زړه کې چې که زه دا نکاح ماته کړي او پرېږدي داسې نه چې الله حکم راولېږي چې ای پیغمبر همدا تی واله بیا به خلک وایي چې ننګور یې واغست د دې خبرې نه رسول الله وسلم لکه حیا وکړله په دې منځ کې هغه زینب بیبي ورته ویل یا رسول الله مشوره دې ده که د حکم دی که حکم یې منمې ځکه ستا حکم بیا فرض دی په ما باندې او که چېرته د مشورې نو نبي صلی الله علیه وسلم مشوره خو د عامو بندګانو په شان ده بیا مستحب او غوره ده چې سړی واخلي ولې که وایي نغستله نو ګناهګارېږي په نه رسول الله ورته ویل دا زما مشوره ده نو بس هغه نکاح ونه شوله لنډه دا ده خو د الله عز وجل حکمت په دې کې و چې دا رسم و رواج په خپل نبي مات کړي الله حکم نازل که او دا یې ویل پیغمبره تی په نکاح واخله هغه د حیا خبره الله عز وجل راغستې ده وایز تقولو للذي انعم الله ای پیغمبر کله چې تا هغه کس ته ویلي چې الله په هغه باندې انعام کړی د اسلام او د دین او د ایمان او د خپل پیغمبر سره د ملګرتوب او د یووالي وانعمت علیه او تا مور باندې انعام کړی چې تا په هغه محبت او ورورولۍ او په زویوالۍ دې نیولی او د ځان سره دې و خادم او هغه دا د امسک علیه زوجک دا بیبي دې ځان سره ووسوه واتق الله د الله نه ویرېږه خیر دی په ځینو شیانو کې د بدۍ ونه مخ واړوه وتخفي في نفسك تا دا خبره په زړه کې پټوله شرمېدلې حیا دې کوله ما الله مبدي هغه چې الله د هغې راښکاره کوونکی وتخشه الناس ته د الله نه دي هغه د خلکو نه دي یېرېدلې چې داسې نه چې خلک به دا خبرې کوي دا به کوي والله احق ان تخشه الله فرمایي الله ډېر مستحق او وړ د دې خبرې چې د الله نه دې یېره وکړی شي حیا د الله نه وشي بندګانو نه سړی وینېږي دلته به حاجي صاحب او ملک صاحب او شیخ صاحب بل خبر کېږي که دا حق ویم نه ویوه د الله بنده فلما قضا زید منها وتره کله چې زید دغه نه حاجت پوره کړه زوجناکها موږ هغه بیبي تاله په نکاح درکړه دا ولې لکي لا یکون علی المؤمنین حرج د مؤمنانو باندې حرج او تنګسیه پاتې نه شي فی ازواج ادعیائهم په هغه متبنا نیولو د ورور یا د زوی وغیره کې چې هغې ته زامن ویلې او د هغې بیبیانې بیا به یې نشي اخیستلی اذا قضوا منها وتره کله چې د هغوی نه خپل حاجت پوره کړي بیا نکاح نه برابرېږي وکان امر الله مفعولا او دا کار فیصله شوی والله عز وجل هم دغسې ترسره کړو ته ګوره نبي صلی الله علیه وسلم دا حیا ذکر کړه مؤمنانو حیا په ښو اخلاقو کې دا اوچترین صفت دی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لکل دین خلقه د هر دین دپاره یو اخلاق دی یو خوی دی خصلت دی وخلق الاسلام الحیا د اسلام ښایسته خصلت او خوی چې دی هغه حیا کول دی امام ابن ماجه رحمه الله دا حدیث راوړی امام الباني رحمه الله حسن ګرځولی سندن همدغه رنګ ابي سعید الخدري رضی الله تعالی عنه فرمای نبی صلی الله علیه وسلم کې دومره حیا وا کان النبي صلی الله علیه وسلم اشد حیا رسول الله سخت حیا کوونکی من العذراء فی خدرها هغه جنۍ چې پیغله ده او په خپل پړوني کې پټه ده او ستر کوي د عقب شان به نبی صلی الله علیه وسلم حیا کوله فاذا را شیء یکره کله چې به رسول الله داسې یو شی لیده چې بد بیا ګڼه عرفنا فی وجهی موږ به د هغه دا بدوالی د هغه په مخ کې معلوم کړو رسول الله وسلم به حیا کوله د حیا د وجې نه بیا کله داسې نه ویلې ابوبکر وایي موږ به یې ولیدو مخ به یې سور شو عمر هم فرمایي چې مخ به یې سور شو دا د وجې د حیا نه دا د امام بخاري رحمه الله مسلم دا حدیث نقل کړی دی همدغه رنګې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي الحیا شعبة من الايمان دا حیا د ایمان د څانګو نه یوه څانګه د مؤمنه دا ایمان دی چا کې چې حیا نه الله مکه د ایمان یوه څانګه پکې نشته دی همدغه رنګې مؤمنانو دا چې اخلاق دی او دا د ایمان څانګه ده دا د انبیاو صفت دی او قرآني حکم دی حیا د دې وجې نه اسلام موږ ته هڅونه کړې ده رغبت یې راکړی دی امر یې راته کړی په ښایسته اخلاقو اخیستلو او جوړولو باندې او یو د هغه ښایسته اخلاقو نه مؤمنانو چې قرآن او دین او اسلام ورته دعوت او رغبت ورکوي هغه ښایسته اخلاق دي نبي صلی الله علیه وسلم په دې رالیږل شي انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق مسند احمد کې دا روایت راغلی دی صحیح الاسناد حدیث د امام الباني رحمه الله فرمای زه د دې لپاره الله را لېږلی یم چې دا نیک او ښایسته اخلاق تاسو ته پوره کړم بل روایت کې داسې راغلی دی انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق دا روایت حاکم د مستدرک او په علی شرط الشیخین او همدغه رنګې امام بیهقي رحمه الله هغه راوړی دی امام الباني رحمه الله صحیح الاسناد ګرځولی دی او بیان کړی دی رسول الله فرمایي زه دې دپاره رالیږل شوی یم چې ښایسته اخلاق تاسو ته پوره کړم نو د دې وجې نه یو د ښایسته اخلاقو نه هغه حیا د مؤمنانو همدغه رنګې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا ناشنا حدیث دی
په دې مؤمنانو کې د ایمان د حیثیت نه پوره انسان، مکمل انسان، سرته رسېدلی انسان په مؤمنانو کې هغه دی چې ښایسته اخلاق وي، ښایسته اخلاق. او دغه ښایسته اخلاقو کې لویه څانګه او برخه دا حیا ده. امام ابو داود رحم الله دا حدیث هغه راوړی دی، حسن الاسناد حدیث دی. مؤمنانو حیا څه ته ویل کیږي؟ امام ابن الحجر العسقلاني رحمه الله فتح الباری شرح البخاري کې داسې وایي: الحیاء خلق، حیا داسې یو خصلت او خوی دی چې دا الله عز وجل په دې بدن، په دې غریزه او خټه کې الله پیدا کړی دی او ښکدلی دی چې دا به انسان کې وي. دا د عقل څخه جوړه دی. د دې وجه نه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د تېرېده داسې یو صحابي بل کس ته لګی دی، په د حیا باره کې ورته خبره کوي، ورته ویې فرمایل پرېږده دا چې دی عقل دی، عقل دا حیا ټول عقل دی، چا کې چې عقل یې حیا به کوي، بې عقله انسان به حیا نه کوي. مؤمنانو د دې وجه دا د عقل چې چاله الله ورکړی او پیدا کړی د هغه کې به دا حیا نغښتي، دا به خو ښکدل شوي او دا به پکې خلق یبعث صاحبه. دا داسې یو خصلت او خوی دی چې دا خپل صاحب او خاوند باعث کوي په دې باندې علی اجتناب القبیح، په ځان ساتنه د بدو کارونو او قباحتونو نه، ویمنع من التقصیر، او خاوند خپل بچ کوي او ساتي د کمی کولو نه په یو کار کې، فی حق ذی الحق، په یو حق د خاوند د حق. معنی څوک چې د یو شي مستحق وي د هغه په شان کې نه کمی کوي نه پکې زیاتی کوي، د قباحتونو او د بدیانو نه ځان ساتي، دا د صفت دی. همدغه رنګي هغه تفسیر التبیان فی تفسیر غریب القرآن په هغې کې دا تعریف راغلی، هو تغییر و انکسار، دا داسې یو تغییر ورکونه او بدلون دی یا عاجزي ده، یعتری الانسان چې دا انسان ته راځي او پیشي کې من خوف ما یعاب به، د دې یېرې نه چې که دا وکړمه زه به عیبجن شمه، ما باندې به عیب راشي، ویزم او زما به بیا بدي کېږي، ومحله الوجه، او دا حیا چې راښکاره کېږي مؤمنانو دا په دې مخ باندې ښایسته تعریف دی. خلاصه د دې دا شوله چې حیا داسې یو صفت دی چې سړی ځان په دغه صفت یا دغه عمل یا دغه وینا په کولو باندې ځان داسې محسوس کړي چې د الله عز وجل ته بدې کاره کېږم، ګناهګارېږم، ذلیله کېږم، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف دی، دا د دین خوی نه دی او په دې کې ما باندې بدي راځي او دغه رنګ عیبجن کېږم. نو د دې وجې نه دا کمی کوم نه دا زیات، دقسې اعمالو نه ځان سره دې ته حیا کول وایي. مؤمنانو د امام عبدالبر رحم الله ذکر کړي دی د سلیمان علیه السلام نه، الحیاء نظام الایمانی، دا ایمان چې دا یو ستر نظام او یو لوی سیستم دی، یعنې ډېرې څانګې او شعبې چې را جوړې شي دې نه ایمان جوړېږي. فاذا انحل النظام، کله چې دا نظام خراب شي نو ذهب ما فيه، په دې کې هر څه ځي. او حیا چې دا د ایمان نظام دی، ټول نظام د ایمان چې راټینګېږي دا په حیا باندې. کله چې د حیا د درې شوله بس دا ټول ختم شو. د مثال په طور مؤمنانو یو غټ ماشین دی خو چې دې کې تیلی دا به په وګرځي، که دې کې چاچو دا به وګرځي. د ایمان لوی شی دی، د دې هغه ټول کنټرولونکی شی دی حیا ده. که دا لاړ بیا به انسان چې څه کوي. د دې وجې نه ځکه عربانو به دا ویلي اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، حیا چې لاړه بیا چې څه کې. مؤمنانو تفسیر مجاهد رحم الله ویلی دی هغه حیا یو بهترینه جامه ده، ولباس التقوا ذلک خیر. قال هغه داسې ویلي چې قالوا الحیا، خلک داسې وایي صحابه او تابعینو به ویلي چې لباس التقوا په تقوا او پرهیزګارۍ جامه چې ده دا حیا کول دي. وقالوا الوقار من الله، بعض ویلي چې دا یو وقار او سکینه او اطمینان سړیتوب پوروالی دی، په قلاروالی دی چې الله عز وجل یو انسان ته ورکړي داسې یوه جامه ده، یو ناشنا خوی دی. من تکلم بالحکمه، او بیا وایي چې خلکو به صحابه کرامو به داسې ویلي چا چې خبره په حکمت او علم د قرآن او سنت وکړي لا هزهته العیون، بس دته متوجه کېږي هغه سترګې بالوقارې په درنوالي باندې. حسن رحم الله فرمای اربع من کن فيه کان کامله، سړی چې مکمل کېږي په څلورو صفاتو دا سر ته رسیږي، پوره به کېږي به. که چا کې ورل دا به د خپل قوم کې صالح انساني. دین یرشده، یو داسې دین دی چې د ته هدایت او ښودنه کوي چې دا کوه او دا مه کوه. وعقل یسدد، یو عقل دی په چا کې وي چې نیغوي او سیده کوي. وحسب یسونه، او داسې کورنۍ او نسب دی چې دا ساتي. او وحیاء یقوده، داسې حیا پکې چې دا حیا یې ځان ته راکاږي چې دا کوه او دا مه کوه. دې څلورو شیانو باندې انسان پوره کېږي. دې وجې نه امام ابن قیم رحم الله ذکر کړي دي خلق الحیا،
حیا چې دا د دوی خو من افضل الاخلاق دا د بهترینو اخلاقونو و اجلها و اعظمها و اکثر نفعا ډېر اوچته نفع لري. ناشنا خبره کړې مؤمنانو د انسانیت صفت حیا ده. بیا وایي فمن لا حیاء فيه چا کې چې حیا نه وه لیس معه من الانسانیت ده کې د انسانیت څه نه دي پاتې الا اللحم هسې تشې غوښې دي والدم وینه ده وصورته ظاهر او هسې د شکل ظاهري دی چې حیا پکې نه انسان نه دی. کما ان لیس معه من الخیر شی لکه څنګه چې د سره په خیر کې هېڅ شی په خیر نه دی. وجه نه حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه به فرمایلی لا خیر فی من لا یستحی هغه انسان ګوره بې خیره انسان دی چې حیا پکې نه. مؤمنانو هغه خلکو نه ځان وساتي چې حیا پکې نشته دی. ګوره دا ګوره بیا هر څه کوي قتل هم کوي ناروا هم کوي مور و خور مشر او کشر ملک و عالم و مسجد و الله و رسول دا هېڅ هم نه پېژني. ګوره دا بیا هر څه کوي په هېڅ باندې هم دا منع کېدونکی نه دی. د دې وجې نه عایشې بیبي فرمایلې وایي مکارم الاخلاق الحیا اوچترین او اشرف او عزتمن هغه په اخلاقو کې دا حیا ده. مؤمنانو حیا درې ډوله ده. د وخت د کمبود او د وخت د لږوالي له امله به دغې ته اشاره وکړم. حیا یو ممدوحه او ښه حیا ده. یوه حیا مضمونه ده. حیا ممدوحه او ښه حیا دا ده چې سړی د عیبجنو شیانو نه چې قرآن او حدیث او دین کې ورته هغې ته بدي ویل شي لکه ګناهونه او بد او با شیان دې نه حیا او شرم وکړي چې دا نه کوم. دا ممدوح او د صفت والا حیا د الله خوښوي او دا سنت د سړي ته په اجر او ثواب ورکول کېږي شان یې پوچتېږي. دویمه حیا ده چې هغه بده ده هغه لکه علم نه ځان ساتل علم نه کول قرآن نه ویل خلک به وایي غټ سړی دی اوسه پورې دی هلکه ته خلک به خبرې کوي چې اوسه پورې ورته پته نه وه حق نه وی د چا د خفګان د وجې نه د حق نه منې کېږي دا بده حیا ده. دا نه دي کول پکار ډېر کې ګناه ده. دا چې ممدوح او ښه حیا دا بیا درې قسمه ده. یو دا ده چې حیا د خپل ځان نه د خپل ځان نه وشرمېږي د غټوالي نه وشرمېږي. عقل د الله درکړي د الله نعمتونه دي په تا باندې ای مسلمانه ګیره لري ته یو ایمان لري یو وجدان لري د یو مسلمان نوم در باندې پروت دی د دې سره به ته څه کې د دې وجې نه سبا به دا اندامونه په تا باندې ګواهي کوي. د دې وجې نه د خپل ځان نه ویرېږي. دوهم هغه حیا ده د خلکو نه د عام قول لکه حدیث کې راځي استحیوا من الله د الله نه داسې حیا کما تستحي من رجل صالح من قومک د خپل قوم کې د نیک سړي نه چې هغه څونه حیا کوي دقسې د الله نه هم حیا وکړي. د عامو خلکو نه حیا کول چې لکه خلکو په مخکې دا عمل نشم کولی خو ځان لې مه کوه وشرمېږه د دې نه. درېیمه حیا ده د الله نه چې هېڅ کله د الله عز وجل نه خلاف مه کوه د الله نه حیا وکړه په هر ځای کې الله عز وجل په تا حاضر و ناظر دی. دې وجې نه امام شافعي رحمه الله یو څوک راغلی و چې د ګناه نه مې زړه نه صبرېږي ما ته داسې اجازه وکړه چې هغه دا ګناه کوم. ډېرې خبرې ورته کړې وې خو یو یې ورته دا ویلي چې داسې ځای کې ګناه وکړه چې الله دې نه ویني. ای بندګانو کوم ځای شته دی چې هغې کې سړی الله نه ویني هر ځای کې دې الله ویني نو د الله عز وجل نه حیا پکار ده. بغرض دا د مؤمنانو حیا ډېر دروند شی دی والحمدلله په حیا باندې الله عز وجل دې موږ حیاناک وګرځوي. یوه مهمه خبره دا د مؤمنانو حیا چې کله لاړ شي ډېر کارونه دي لکه د هغې مثالونه کشران د مشرانو په مخ کې کشران د مشرانو نه مخکې ځي بېادبي کوي د خلکو په سترګو کې غورځېږي بر ناحقه اعتراضونه کوي او داسې پسې راواله دا د بېادبۍ نمونې دي. دا که بیا هم وخو د حیا ډېر انواع مثالونه او هغه واقعات په دې حیا کې مؤمنانو چې هغه زموږ په دې دین کې ذکر شوي دي. الله عز وجل دې موږ او تاسې حیاناک مؤمنان وګرځوي. الله عز وجل دې موږ او تاسې په حیا باندې ملبس کړي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.